ټولو ملګرو ته دا نصیحت چې موږ په دې مبارکه میاشت کې وو ذوالحجې دا میاشت مستحب خو دا دی چې د دې دا اولني لس ورځې چې دي دې کې سړی څومره روژې نیولی شي ودې نیسي بعض خوش قسمته داسې دي چې هغوی د اوسه پورې اته روژې هلته نیولي دي موږ پېژنو بعض ملګري بعضو پکې څلور پنځه نیولي بعضو د سره نه نیولي نو که دا نورې دنه پاتې شوي دي د عرفات روژه عرفات د ورځې روژه دا تاسو نه پاتې نه شي حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي احتسب علی الله ان يكفر السنة التي قبل والتي بعده زما د الله نه دا امید دی چې د عرفات په ورځ چې څوک روژه ونیسي یو کال تېر شوي او یو کال راتلونکي ګناهونه ور الله بخښي 2 کالو ګناهونه د 2 کالو نو خیر دی زړه نه ته وایم که خیر دی که کار لم لاړ نه شي څه خبره نه ده 2 کالو ګناهونه خیر دی که لږ تکلیف درته میلاو شي څوک چې رجوع سره دي ته هغو ته خو هېڅ هم نه خو زه ټولو مؤمنانو ته دا وایم ها کم ملک کې چې نهمه ذوالحجه کم ملک کې چې اوسېږي هغه ملک د نهمې ذوالحجې سره دا روژه ونیسه نهمه ذوالحجه لکه دلته سعودي عرب کې نهمه سبا نو کم ملکونو کې چې نهم تاریخ که هر کله وي په هغې د عرفات روژه ونیسي نهمه ذوالحجه دا د عرفات ورځ ده نو هر ملک د رؤیت په اعتبار سره د سپومۍ په اعتبار سره د میاشتې لیدو په اعتبار سره چې کوم نهم تاریخ دی په هغې د عرفات روژه ونیسي او اجر دې وګټي 2 کالو ګناهونه الله په یو روژې سره معاف کوي نو ښه اهتمام یې وکړئ او یو ښکلې طریقه ځان سره بعض کسان روژه ماتي له هم بوځه نو حدیث کې څه راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې په چا روژه ماتې وکړي نو څومره چې د هغه اجر دی دومره درته میلاویږي اوس په دې روژه باندې الله څو کالو ګناهونه معاف کوي 2 تا هم دا روژه نیولې ده او روژتي دې هم راوستو او 2 او 3 دې راوستو او 4 دې راوستو څومره بې حسابه اجر دی نو روژه م ونیسئ او لږه خرچه وکړئ لکه مثال کې څنګه ډېره کې انډیوالان دي اعلان وکړ وروره سبا روژه ماتې ټول زما د طرف نه دی دا حساب وګوره په دغه کې نه وي انډیوالي کې به نه وي سبا چې څه لګي هغه پیسې به ټولې زما نه لري ډېره کې څو کسان دي او تا نه به څو ریاله لاړ شي کوم داسې ګډان راولي او غویان به راولي او 1000 ریاله او 1500 او 2000 او 3000 نه بس دقیق ووایه وروره سبا ماښام روټۍ ټول روټۍ خوري ماښام روژه ماتې به کوو هر څه به زما د طرف نه وي الله به دله بې شمار اجر درکړي او د دې لږو پیسو په بدله کې ته چې لګې دا لږې د دې په بدله کې به الله ډېر څه درکړي خو زړه پراخه ساته د الله په در کې لوی څه دي هغه به دله درکړي دا یو نصیحت الله سبحانه وتعالی په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين